سورہ احقاف اخیری سورت ته د حوامیم او اخیری شبهه دا یو لسمه هغه دا چې دی ویلو ګوره که هیڅ نه کنه همونږ چې دا دعاګانې وایو نو زمونږ زړه په دې سره خوشي نو په دې دعاګانو سره او په دې ذکر او اذکار سره زمونږ زړه خوکیږي نه کومې دعاګانې لکه یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض دا د شرک د الفاظ یا دا چې یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا لله شیئا لله دا ذکر چې زمونږ کوو نو مونږ زړه ته ډېره تسلي حاصلېږي څنګه تسلي حاصلېږي وی مونږ الله سره په دې نږدې کېږو که نه مونږ ولې ذکر نه منې کوي دا وی زمونږ دپاره سبب د نزدېکت دی شرک سبب د نزدېکت دی نو ځکه دا آخري صورت دی احقاف نو هغه خبره پکې وکړي چې کومه په اول کې کړې وه سورې زمر کې چې ما نعبدهم الا لیقربونا دا خو مونږ د دې دپاره لګیا یو چې خدای ته نږدې شو دلته به ووایي چې او نږدې وشي د تقرب خبره به دلته بیا وکړي بله دا وه چې څنګه چې الف لام حامیم سجده کې ویلي وو چې ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا هغه استقامت بیا دلته کې معاد کی استقامت هغه اعاده کوي چې مخکې کوم مضامین تیر شوي دي نو د یولسمې شبهې رد کوي چې وی دې کې تقرب د الله سره الله وینا بل دا چې دا د هغې ټولو جواباتو نتیجه دې ځای کې راوباسي دقه نتیجه ده یولس جوابونه وشو دلته نتیجه راوباسي فلولا نصرهم الذين اتخذوه ولي وسره امداد نکو چې وخت راغی بل شبهات دفع شو نو دې صورت کې تنه مطالبه کوي چې تاسو هم دلیل پیش کړئ کنه تشي شبهه کوي دلیل پیش کړئ که در سره یې کنه او بل دار چې استقامت تعلیم ولا ورکوي چې که هر څومره شبهات کېږي خو استقامت اختیار کړئ په دې به ستاسو نجات وي صورت کې به ترغیب قرآن ته ډېر په اعلی طریقې سره بیا دلیل عقلی او مطالبه د مشرکین نه د دلیل چې اوخی ارونی دلیل سره شته او بیا به صخره دي په مشرکینو باندې نفی شرک فی الدعاء صخره ده بیا د موسی علیه السلام نه نقلی دلیل بیا د جناتو نه نقلی دلیل او بیا بشارت او تخویف بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم نازل دل دې قرآن د طرف د الله نه دی چې زور او حکمت والده عزیز دې دشمنان هلاکول شي خدای کې حکمت دې چې مهلت ولا ورکین ندی پیدا کړی مونږه اسمانونو او زمکه او څه چې په میند دې دواړو کې دي الا بالحق دا چاوي چې د چا د مخ اولاد دي نه الا بالحق حق د پار پیدا شوی حق د الله توحید دی یوا واجل مسمى همیشه بنی شته زموږ اسمان نشتا خو دوام ولا نشته ګورخه یو نیټه پوری پیدا کړی دی چې څنګه ستاو زمانه ته د نو دیوم شته کنه نیټه نه څوک نه بچي اټول فنا کیدونکي دي والذین کفروا کسان چې کفر کوي اما انذروا معرضون چې دې د سنه يرول شي نه داغه نه مخړي اما انذروا معرضون چې په څه سره دې يرول شي کا قران دې کا قیامت ته نه داغه ټول نه مخړون کې دي نو مطالبه نه وکړه چې ته دوره پر خپل دین کله کې کنه نو دلیل سره شته ستانه خو به قیامت د دلیل تاسو کېږي نو اوس د نمون تاسو کو قل وتوایا رایتم ما تدعون من دون الله خبر را کې د هغه چې تاسو توازن کوي بغیر د الله نه ارونی او خیا ماته ماذا خلقوا من الارض چې څه پیدا کړی په زمکه کې سشتره او خیا کنه ام لهم شرک فی السماوات یا دې صبر غشته په اسمانونو کې دنیا خدا غشي اسمان نه دی او زمکه دي کې د دې سنشتند دی وکم دې کې برخه ده ایتونی بکتاب من قبل هذا دلیل دی ته وي راوړې ما تاسو کتاب چې د دې قران نمخ کې نازل شوی
نو خی چې هغې کې داسې ویلي دي چې دا د برخې خاوندان دي شرک او اثارت من علم یا د انبیاء د قول علم شته د سره د هغې نه چې پاتې شوي اثارت من علم یا سنخا نشانه د علم د پخوانو انبیاءو ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یې نشته که نه ورسره دلیل هغې سره څه دي هغې سره تش خپل مشران شته دغه په دلیل کې پیش کوي نه الله وي ومن اضل د دې نه به لوی ګمراه څوک چې دلیل ورسره نشته او شرک کوي بې دلیله ومن اضل څوک د لوی ګمراه د هغه چا نه چې رابلي بغیر د الله نه هغه څوک لا يستجيب له الى يوم القيامه چې هغه دله جواب نشي ورکولی تر قیامته پورې دا ګورو ته سخت رد دی په مشرکینو کم شرک په دعا چې دا اوازونه او چغې ورته وایي او یقین یې دی پې که نه الله وي ستا په هسې یقین دی هغه قبولتیا نشي کولی دی وایي که کولی شي که نشي کولی زه ستړی نه یم زه به راځم نو الله وي ته به تر کومې پورې راځې الی یوم القیامتې ستا به څومره ژوند دي ته خو تر قیامته که ژوندی هم دی ستا قبولتیا نشي کولی دا ټول دروغ هدایت نه معلومه شوه چې دا څوک لړ شي او بیا راشي وي او که نه وي کار وشو که نه تاسو خو نه منئ که نه وایي قرآن وایي چې دروغ مه وایه دروغ دی وایي تر قیامته پورې نشي کولی ته وایې وشو کار وشو زما سوال قبول کړه زما حاجت پوره شو ولي وهم عن دعائهم غافلون هغوی د دې د اواز نه نه دي خبر نو د دې د اواز نه نه دي خبر ولې روح المعانی وی ځکه چې د هغې ځای یا علیین دی یا سجین دی دلته خو نشته هغه یا علیین ته رسېدي یا سجین ته رسېدلي دي او ته دلته کې ورته اواز کوي نو هغې یې څنګه واوري ځکه یې نشي اورېدی که په علیین کې نو په خپلو مزو خوشحالو کې مشغوله دي او که سجین کې نو هغې تا ته سمیږي ملایکو پرې رایښي دي هغې ستا آواز اوري هلته خو څوک ساوري نه هم فی لا یسمعون راغلي صورت انبیا کې دی ویلي ښه چې هم عن دعائهم غافلون او دی ویلي چې الله د هغې غوږونه د لغو نه ساتلي دي که نه او ستا دا اواز لغوه ده که نه صورت مؤمنون کې ویلو عن اللغو معرضون نو الله د هغې غوږونه د دې نه ساتلي دي دا نه اوري هغې او هم عن دعائهم غافلون ورنه چې قیامت شي نو به ګورې که نه ښه وإذا حشر الناس کله چې جمع کړی شي خلق قیامت کې کانو لهم اعدان نو دا اولیاء به د دې دشمنان شي د یو بل دشمنان به شي که نه الاخلاء یومئذ عدو الا المتقین دا دی هغه دوستان چې الله وایي دشمنان شو د یو بل د اولیاء دشمنان څوک دي دا چې چاپېره تې ناست دي دغه چې جارو کوي هغې لافونه یې پیچولي دی دشمنان دي خو دا پته به قیامت کې ولګي که نه ښه وکانو بعبادتهم کافرین دی به د دې د عبادت نه انکار کوي د دې د دې اوازون نه به انکار کوي دا ولې عبادت څه د عبادت نه دې ته نه طواف کړی و دا عبادت دی دې ورته سجده لګولې وه دا عبادت دی دې ورته رامدد چې ویلي دا عبادت دی نور عبادت څنګه وي او هغوی به وایي چې نه نه انکم لکاذبون دروغجنو سورې نحل کې ویلو سورې یونس کې ویلو چې تاسو خو دروغجن یې وإذا تتلى عليهم آیاتنا کله چې لوستلی شي په دې زموږ آیاتونه د دې لپاره که چېرې توبه یې ویسته د دې شرک نه بس شو بینات د توحید آیاتونه نو وایي هغه کسان چې کافران دي د حق کتاب ته لما جاءهم کله چې راغی دې ته هذا سحر مبین دا خو یې ښکاره جادو دی ښه کله داسې وایي ښه چې دا سحر دی او جادو دی کله وی ام یقولون افترا بلکې دا وی چې د ځان نه جوړ کړی دی قل ان افتریته فلا تملکون لی من الله شیئا ورته ووایه که ما د ځان نه جوړ کړي الله ماله سزا راکوي دا ورسره دی چې الله سزا راکوي نو تاسو مې ته نشئ خلاصولی فلا تملکون لی من الله شیئا تاسو نشئ مالکان کېدی زما دپاره د الله د عذاب ناظرهم بس چې ما جوړ کړي نو تاسو راته څه وایئ الله به مې رانیسي
ما ته بیا څوک نشي خلاصولی. خو لیکن تاسو ته وایم چې د ځان غم وکئ، هو اعلم ما تفیضون فیه، الله ښه پوهېږي په هغه کار چې تاسو پکې شروع کوئ، نو په هغه وخت نه پوهېږي چې شروع کوئ په یو کار، نو الله در باندې پوهه دی. کافی دی الله گواه زما او ستاسو په منځ کې یو غره بخشش کوونکی دی مهربان. قل ما كنت بدعا من الرسل، وایه ورته چې زه خو نیم ناشنا د نورو پیغمبرانو نه. تسلی د پیغمبر ته چې ورته ووایه زه خو نیم ناشنا د نورو پیغمبرانو نه. سبحانه ابن جوزی وی چې ما جئتکم بامر بدیع، ما خو تاسو ته داسې دین نه دی پیش کړی چې هغه ناشنا دی، نوی دی بلکل، د نورو پیغمبرانو نه و که نه بدعا. زه خو بدعتي نه یم، پیغمبر ویلو که بدعت ښه شی وي که نه، پیغمبر به ولې د ځان نه نفي کوه انکار به یې کوه چې ما کنت بدعا من، زه بدعتي نه یم، ما بدعت نه دی راوړی دنیا ته، ما سنت راوړي دي، نیم زه ناشنا د پیغمبرانو نه. څنګه چې هغوی راغلي و دقسې زه راغلی یم، څنګه چې هغوی انسانانو الله وله وحي کول همدغسې ما ته هم کوي، او د هغوی څه فرق خو نشته دی. د یوې ګوره مونږ تا ته یو څه وایو ته بل څه وایې، راغلي و که نه نبي علیه السلام ته یې ویلي چې ته به هجرت کله کوې، مونږ ته وښیه وخت کله به هجرت کوې. دا تپوسونه به یې کول، او کله یې وی چې ګوره ته وایې چې ما خوب لیدلی دی، اما په خوب کې لیدلی چې ما داسې یو ملک ته هجرت کړی دی چې هغې کې کجورې ډېرې دي. نو هغه کوم ملک دی؟ کله به هجرت کوو ورته، کله به یې ترې نه دا تپوس کوو. صحابه به هم داسې ورته هغې چې ځان هم اول کې نه و پوه که نه چې مونږ به د دې مکې معظمې نه داسې وځو چې اوبه شړي که نه په خپله خوښه به وځو، یا مونږ ته چې مرګ راځي نو د بل د لاس نه به یي که په خپل کټ سوځي به یي که نه. نو د هغې جواب وما ادري ما یفعل بي ولا بکم، ما ته پته نشته دی، نه پوهېږم چې څه کار به کولی شي زما سره، نه پوهېږم چې څه کار به کولی شي ستاسو سره، ما ته دا علم نشته دی. ما یفعل بي ولا بکم. په دې باندې یو اشکال و چې ولې پیغمبر ته یې خو ویلي دي چې ما ستا ګناهونه معاف کړي دي او ما تاله جنت درکړی دی، که خو شک نشته دی زمونږ دا ایمان دی. نو څنګه وایي چې ما یفعل بي ولا بکم؟ حسن بصري رحمت الله علیه وایي چې دنیا حال ذکر کوي چې دا څومره ورځې شپې چې پاتې دي که نه، نو د دې په حال نه پوهېږم چې دا به سختې وي او که به راتې وي او د جنګونو به یي که د صلح به یي، زه نه پوهېږم چې دا به څنګه تېرېږي، د دنیا حال یادوي. ما یفعل بي ولا بکم. حدیث کې راځي بخاري چې ام العلا دا یو صحابیه وه که نه، د هغه عثمان بن مظعون منکر اوسېدو نو مړ شو، ډېر نیک بنده انسان. نو اوس نبي علیه السلام ولاړ دی او دا وایي د هغه په حق کې وایي که نه چې ابس صاحب، ابو صاحب یې ورته وی عثمان بن مظعون ته چې یا ابس صاحب رحمت الله علیکا، د الله رحمتونه یې په تا باندې، او قد اکرمک الله، الله ته ډېر عزتمن کړي، جنتي کړي، شهادتي علیکا، زه دا ګواهي کومه. نبی علیہ السلام ورته وی غلی کښېنه، څه وایې؟ ما یدریکې، ته څه خبرې چې د الله عزتمن کا او ته ګواهي کوې چې ته رحمت د الله به ته جنتي، ما یدریکې، ته څه خبرې؟ بیا ورته وی ولا ادري وانا رسول الله، زه نه پوهېږم چې د الله پیغمبر یم چې ما یفعل بي ولا بکم، چې ما سره به څه کېږي او تاسو سره به څه کېږي، زه نه پوهېږم. نو ته څنګه وایې چې دی ام العلا سوګند وکړو چې زه به بیا چېرې دی چا په حق کې نه وایم ښه چې دا جنتي دی او دی شهید دی او د باندې خدای فضل وکړو، دا مو وایه. ها دوره یې وی نبي علیه السلام چې اما انا فاقولو قد جاءه الموت، زه دوره ویلی شم چې دله مرګ راغی، وارجو له من الله خیر،
زه امید ساتم د الله طرف نه چې دله به خیر ورکړي. دا نشته دی چې ته په یو سړي د اوس نه فیصله وکړې چې لاړه جنتیان شو او لاړه شهیدان شو. دا ته چا ویلو؟ پیغمبر وایي زه نه یم خبر، او ته دا پیغمبر نوچت شو چې ته خبرې اتا پې لیکل وکړو چې شهدای احد دا د شهداو د احد په شانتي دي. دا اجازت نشته چاته. ښه وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، نه پوهېږم چې څه به کېږي تاسو سره ما سره. دا علم الله ته دی. ان اتبع الا ما يوحى الي، زه خو تابعداري نه کوم د بل څه مګر هغه چې وحي کولی شي ما ته، او نیم زه مګر یېرونکی ښکارم. قل ارایتم، ستاسو نه تپوس کوم، ان کان من عند الله، که دا قرآن د الله طرف نه وي لکه چې دی، وکفرتم به، او بیا هم تاسو کفر کړي په دې باندې، نو ستاسو نه زیات ګمراه شته. جواب ورسره داسې دی. الستم اضل الناس، تاسو د خلقو نه ګمراه نه یې چې ښه پوهېږئ چې د الله کتاب دی او بیا هم پې کفر کړی. وشهد شاهد من بني اسرائیل، او گواهی کړی دا یو گواه د بني اسرائیلو نه، علی مثله په سبب د مثل د دې قرآن سره. کوم رات کې موسی علیه السلام شنو معنا خو اسانه ده چې هغه موسی علیه السلام چې د بني اسرائیلو پیغمبر دی، هغه سره تورات و، د هغې تورات په ذریعه باندې هغه ګواهي کړې وه د قرآن د حقانیت. علی مثله مثل ورته صرف په دې کې وي چې هغه هم آسماني کتاب دی او دا هم آسماني کتاب دی. په نزول کې ښه نور د قرآن مثل نشته وایي، نه تورات مثل دی نه انجیل مثل دی، صرف په دې کې دي چې آسماني کتابونه دي ټول. نو علی مثله ځکه وایي. څوک څوک عالم د بني اسرائیلو یادوي که نه، عبدالله ابن سلام یا بل څوک چې هغه ګواهي کړې وه، هغه د بني اسرائیلو نه و. خو علی مثله بس شي، دا معنا دلته بیا مشکله ده، ځکه د مثل نه بیا بس عین اخلو نو چې هغه ګواهي کړې ده په دې قرآن باندې. علی مثله معنا په عین دې قرآن باندې. فآمنا، نو هغه ایمان راوړو. واستکبرتم، او تاسو لوی وکړه. حق خو ستاسو، هغه بني اسرائیلو والو، حق خو ستاسو چې الله تاسو ته رالېږلی دی که نه، نو هغه په ایمان راوړو او تاسو لوی وکړه. بېشک الله هدایت نه کوي داسې قوم ظالمانو ته. ظلم یې څه دی؟ دی ظلم نه ګوره، هم په کفر کې دي او هم دا خبره کوي چې که چېرې دا دین حق وي نو دا صحابه به ورته زمونږ نه نه و مخکې شوي، دا دین به حق نو دې ته به بلال او سلمان او صهیب او خبیب دی به ورته مخکې کېده زمونږ نه. دا حق دین نه دی که نه. فقال الذین کفروا، او ایو کسان چې کفر یې کړی دی، للذین آمنوا، په حق د دې مؤمنانو کې، صحابو په حق کې دا خبرې کوي. ګوره لو کان خیرا، که چېرې دا دین بهتر وی، ما سبقونا الیه، دی ورته نه وړاندې شوي زمونږ نه. دا خو به مونږ بیا ولې مونږ هر کار ته وړاندې کېږو که نه، نو بس مونږ به دې ته مخکې شوي د دې نه. دا به هغوی داسې وي. ښه مونږ به داسې نه وایو. مونږ به څه وایو؟ مونږ به د هر دین په حق کې وایو چې هغه د دې دین نه خلاف وي، چې که چېرې دا دین غوره وي نو صحابه به ورته مخکې شوي، هغوی به منډه کړې وه، ځکه هغوی هر کار ته د خیر کار ته منډه واله. خو چونکې دا دین صحیح نه دی، دا خلق چې کوي او وایي که نه وایي دا فلاني داسې کړي وو، فلاني داسې کړي وو. ابن کثیر دې ځای کې دقه عبارت نقل کوي او د اهل سنت والجماعت تعریف کوي چې اهل سنت والجماعت څوک دي، چې هر څوک وایي مونږ اهل سنت والجماعت یو که نه. ابن کثیر دې ځای کې وګوره، هغه ویلي چې اما اهل السنة والجماعت فيقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة. اهل السنة والجماعت هغه څوک چې هر قول او فعل چې د صحابو نه نه ثابته، نو اهل سنت باغی تسوی هو بدعتن، چې دا بدعت دی، دا بدعت دی، صحابو نه کړي، دا بدعت دی. دې ته اهل سنت والجماعت اولی بداسې وي، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. ذکر صحابو دا عادتو چې د خیر کار کې نو پاتې شوی، ښه چې هغوی ورته منډه نه ووالي.
د خیر خصلت د هغې نه نو پاتې شوی چې کوم ځای کې به د دین کار وکړ نو هغې به ورته منډه واله. نو که چېرې دا دین وي دا څه چې یو کوم عرسونه او میلادونه کوي دې ته دین وایي؟ دا عرسونه او میلادونه که دین وي نو دا به صحابو کړي وو که نه؟ نو چې نه یې دي کړي نو هو بدعتن، دا بدعت دی. هر هغه کار چې صحابو نه یې کړي نو بدعت دی. ولې مونږ به وایو چې لو کان خیرا لسبقونا الیه، که دې کې خیر وی نو هغې به ورته ورمنډه کړې وه که نه؟ حدیث داسې وایي چې ما سبقونا الیه، دا کافرو خبره ده. ما سبقونا الیه، دی به نو مخکې شوي دې کار ته زمونږ نه. الله یې اوس لګیا قیمتي شی د نه پاتې شو. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، کله چې دې هدایت نه مونږ په قرآن سره فَسَيَقُولُونَ، او نو اوس به وایي هذا إفْكٌ قدیم، او دا وی پخواني دروغ دی، دا پخواني دروغ دی. دا بیا دې داسې وایي حق ته دروغ وایي. ومن قبلی کتاب موسی، مخکې دینه کتاب د موسی علیه السلام اماما. وګوره تورات ته امام ویلي که نه؟ ولې امام هغه چاته وایي چې خلق ورپسې روان وي. نو کتاب هم امام شه په دې مقتدا شه که نه؟ او رحمت په خپل وخت کې. او دا کتاب دی قرآن مصدق تصدیق کوي لسانا عربیا، او ژبه عربي ده آسان. لینذر الذین ظلموا، چې ویری هغه کسان چې ظالمان دي مشرکان دي، او خوشخبری دپاره د حق پرستو. حق پرست څوک دي؟ ان الذین قالوا ربنا الله، بېشکه هغه کسان چې وی چې رب زمونږ الله دی، ثم استقاموا، بیا په دې کلک پاتې شو. که هر څومره شبهات وکنه، ګوره څومره شبهات تیر شو، خو دې مستقیم په هغې باندې نشته یره په دې باندې، او نه به دې غمجن شي. اولئک اصحاب الجنة، دغه جنتیان دي، همیشه به په دې کې جزاء بما کانوا یعملون. دا الله بدله ورکړي د دې د عملونو. دې نه پس تقابل ذکر کړي د دوه قسمه خلقو، لکه مخکې چې ذکر شو. هغه چې څوک تابعدار د آیات دي او څوک تابعدار د خواهشاتو دي. دو قسمه انسان دنیا کې برابر نه دي چې هغې هلته ویلي وو چې نه یو شی یو. الله وینا سواء محیا وماتهم ووصینا الانسان بوالديه احسانا. دا وی د استقامت تفسیر یې شروع کړه چې سړی وی چې ربنا الله، عقیده زما توحید ده. او ثم استقاموا سمانا، ثم استقاموا دا معنا چې عمل یې هم سنتي کنه. هغه دا دی وصیت کړی موږ دې انسان ته په حق د مور او پلار کې د احسان کولو. ولی حق یې زیات دی. حملته امه، ګرځولې و دلته مور د قرآن په یو تکلیف، ګرځول یو تکلیف و ذات و قرآن بیا زیږول دی بل تکلیف. نو احسان به سره نه کوي. وحمله وفصاله 30 شهرا، او بیا ګرځول د او جدا کول د خوانه 13 میاشتې 30 شهرا. 13 میاشتې ولا دا خدمت کړی دی چې بغیر کې ګرځولې دی. نو 13 میاشتې پس یې بیا جدا کړی دی. مدارک دا معنا کوي د حمل او فصال او د رضاعت موده وی دا ده. رضاعت موده وی 13 میاشتې ده، او حمل او فصال نمرات په لاسو کې غیږ کې ګرځول دي. انور ائمه په کې فرق کوي چې حمله او فصاله په غیږ کې دا هغه 2 کاله دي، دا شپږ میاشتې د هغې نه مخکې حمل لکه خو دا ادنا موده ده. دا نه چې ګنې عرف او عادت کې نه، عرف او عادت کې داسې نه، خو شریعت ولا دا ادنا مقرر کړې ده. نو د شریعت دا مطلب دی که چېرې شپږ میاشتې پس یو ماشوم پیدا شو نو د ده نسب به ثابت وي د مور او پلار نه. دا د حضرت عثمان په وخت کې داسې یو کیس راغلی و که نه، زنانه به یې وله راوسته چې ګوره د دې شپږ میاشتې پس وړوکی وشو. نو حضرت عثمان خو حکم وکوي رجم یې کوي. شپږ میاشتې پس وړوکی پیدا کېږي، رجم یې کوي. دې کې حضرت علي صاحب خبر شو، هغه راغی او دته یې وویل چې ګوره الله ویلي چې وحمله وفصاله 30 شهرا. 2 کاله راغی شو
دا شپږ میاشتې د حمل شو کنه. نو بیا حضرت عثمان خپل خبره واپس واغسته. نو د هغې نه دا مسله شوه چې بالکل دا ماشوم به یي او نسب به یي، په دې به څوک بل اواز نه کوي. ښه دا د دې ادنا موده ده، شپږو میاشتو نه کم وي نو هغه بیا نشته که نه. حتی اذا بلغا اشده تر دې چې ورسي ځوانۍ ته، او بلغا 40 سنة او رسی بیا 40 کالو ته. دومره خوش قسمته زیه دی او اولاد دی. ښه ولې چې ځوانۍ ته ورسېده نو هم یې دا دعا کوله، نو چې 40 کالو ته ورسېده نو هم یې دا دعا کوله، نو چې بیا بوډا شو نو هم یې دا دعا کوله. هر وخت کې دا دعا کوله. کومه قال وی رب زما رب اوزعنی مال توفیق راکې ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، چې شکر ادا کوم استاد نعمت هغه چې کړی په ما باندې د ایمان او د اسلام او وعلى والدی او زما په مور او پلار چې موږ مسلمانان پیدا کړي یو، د دې شکریا. وان اعمل صالحا او توفیق راکې چې نیک عمل وکما، هغه عمل ترضا او چې ته پې رضا کېږي. واصلح لی فی ذریتی، ګوره دې بوډا شوی هم دی که نه، اولاد پیدا شوی او صلاحیت او قابلیت پیدا کړي زما په دې اولاد کې. انی تبت الیکا، زتا ما تا ته توبه استدا څو ځله. بلغ شده چې ځواني راله نو تبتو، توبه مې ویسته. نو چې بیا 40 ته ورسېدم نو تبتو، توبه مې ویسته. او وسم انی تبت الیکا، توبه وباسم تا ته. و انی من المسلمین، او یقینا چې زه یم د مسلمانانو نه. دا ښه اولاد نیک اولاد دی، دې ته حاجت نشته چې دا څوک و. نه بس که چېرته مفسرینو څه مثال ذکر کړي نو هغه هسې د وضاحت دپاره وایي. نور دا چا پورې خاص نه تر قیامته پورې هر څوک چې داسې. اولئک الذین، دا کسان دي نتقبل عنهم چې مونږ قبلو د دین احسن ما عملو، ښایسته عمل چې کړی. ونتجاوز عن سیئاتهم، امونږ مخ اړو د د ګناهونو نه. فی اصحاب الجنه، داخل بشي په جنتیانو کې. دا سره زمونږ وعده ده. وعده الصدق الذي كانوا يوعدون، دا رښتینې وعده هغه ده چې دوی سره دا وعده کېدی شو. دا خو د نیک اولاد حال شو یو قسم. ښه ورپسې والذي او هغه ولدو قال لوالديه، چې مور او پلارو ته ورپسې والذي او هغه ولدو قال لوالديه، چې مور او پلارو ته منت کوي چې داسې کوه داسې. ادې ورته څه وایي اف لکما، لعنت دي په تاسو، تاسو هغسې دا خبرې کوئ. خیرې ورته کوي. ګوره اف لکم، الله منې کړی چې لا تقل لهما اف، اف مه وایه. او هغه ووایي ښه هلاکت دي تاسو لره تایدانني، تاسو ما سره دا وعده کوئ ان اخرج چې زه به بیا قیامت کې ژوندی کړی شم. وقد خلت القرون من قبلی، او تیر شوي دي ډېر قومونه مخکې زمانه، نو یو پکې ژوندی نه شو. تاسو وایئ چې بیا به ژوندي کېږي. دا هغه دهري غوندې دی. ښه مخکې چې ذکر شو چې ما یهلکنا الا الدهر نموت ونحیا، بس قیامت یې نه مانه که نه. وهما یستغیثان الله، او مور او پلار یې الله ته فریاد کوي چې الله بچی هم خراب شو. ګوره چې څه چل پې وشو یاره، دا دې کم پله تللی او تاسو کم پله لېږلی و. تاسو وایئ چې دی به ډېر لوی تعلیم وکړي، نو د هغه نه دا شی جوړ شو. اوس فریاد کوي، منت کوي چې الله، فریاد کوي الله ته، او ده ته وایي ویلک آمن، یقولان له، ده ته وایي ویلک آمن، هلاک شي ایمان راوړه. تا باندې څه چلو شو؟ ته مونږ د دې لپاره لېږلې وې ماسکو ته، چې هلته به تعلیم وکړم، ته ماسکو ته لړې نو دا څه زده کړه. ویلک آمن، ایمان راوړه. ان وعد الله حق، قیامت شته. ګورې د الله وعده رښتیا ده. فیقولون، دی ورته څه وایي ما هذا الا ساطر الاولین، وی دا فرسوده خبرې دي. تاسو چې څه وایئ دا فرسوده خبرې دي.
ندی ستاسو دا خبرې مگر قصې د پخوانو دا هم اولاد دی که نه ګوره ورته اولئک الذین دا کسان دي حق علیهم القول چې ثابت شوی په دې باندې قول فی امم په هغه امتونو کې قد خلت من قبلهم چې تیر شوي د دې په شانتې ډېر من الجن والانس پیریان او بندیان یقینا دی با ډېر ذلیله یي ولکل درجات مما عملوا هر یو د پاره مرتبه دي دا غ عمل پوجا چې کړي او پوره ور کې الله دې لره بدلی د خپل عملونو او دې سره ظلم نه کړی شي ويوم يعرض الذين كفروا على النار تخويف اخروی ګوره الله یې قیامت کې به دغه اولادونه ویني دا اوس ذکر شو چې مور او پلار تخیری کوي او فل لكما هغه ته توبه او باسه او دی دا سقسي قسم جوړ کړی دي چې کله قیامت کې وړاندې کړی شي په اور باندې ښا نبی وی چې الله موږ له خصفن را نکو ويوم يعرض الذين كفروا على النار یاد کا اورت چې وړاندې وکړي شي کافران په اور د جهنم باندې ندی ډېر افسوس او فریاد وکړي چې الله موږ خو پته مو موږ باورې دي چې جنت کې او قیامت کې ډېر مزيدي او ډېر شاندار ځایونه دي ډېر مزیدار یا خدای موږ خو الله وی څه شاندار ګوري اذهبتم طیباتکم تا مزي کړی نه دي کنه هغه دې رشوي اذهبتم طیباتکم ته بلاغه سودې کنه پاسې دلې باندې تبه تریوي بوجي پورې کوم ځای ناسوي بوتل سره اذهبتم طیباتکم تاسو خلاص کړی دي خپل خوشاله او خپل مزي فی حیاتکم الدنیا په ژوند د دنیا تاسو کې واستمتعتم بها او خفه دې مغستری په دنیا سره بس ارمانون رجولی واستمتعن دنیا دلته کې مزي نشتا فلیوم تجزون عذاب الهون نن تاسو له سزا در کول شي د عذاب در رسوای بما کنتم تستكبرون چې تاسو په دنیا کې لوی کولان پزماکه کې بغیر الحق او حق در سره نو تاسو عقیده خدای ته تاسو څنګه عقیده وایي تاسو ټول عمر په دې درگاہونو کې تیر کړو د نر زامنو خوراک پکې آزادو پیسې پکې ډېرې وي خوشاله پکې ډېرې وي د ملک خلق هم دوستانو بغیر الحق ولی په دې دین باندې په دې عقیده باندې چې تاسو دا دین وکړه دا تاسو د خوشاله زینو کنه چې راولې او جنډه باندې جوړ کړه چاو کنه څومره لوی دربار دی دلبار راولې ثواب به ته وکړو او یو چېغه به هم ویسته چې حق هو چېغه به ویسته او ستی خواجه مسکل اندر ووته بغیر الحق خواجه پکې ستی شو که نه بغیر الحق تاسو دا ژوندو په شرک باندې په شیطانۍ باندې هم ټول ژوند تېر کړی دی د څه نه خبر د خپل اهل و عیال نه د خپل خپلولۍ او د رشتهدارۍ نه خبر خو یو لوړ به در سره او ګرځېدی به په دې زیارتونو باندې او بما کنتم تفسقون ډېره بدعملي هم کړې په دنیا کې خدای ته بما کنتم تفسقون واذکر اخا عاد دلیل نقلی دی تخویف دنیوی یاد کې هغه رور د عادیانو هود علیہ السلام چې یارولې خپل قوم بالاحقاف په ډیرکو کې ډیرې د شګو ډیرې داسې ملک یو او تیر شوي پیغمبران د دنه مخکې هم د دنه وروسته هم د هود علیہ السلام نه مخکې هم ډېر راغلي نوح علیہ السلام ته او وروسته خو ته ډېر راغلي ټول په دې مسله راغلي وو الله تعبدوا الا الله چې بل چا عبادت مه کوئ صرف د یو الله زیریږم په تاسو د عذاب د ورځې لوی نه قالوا او عادیانو اجیتنا لتعفکنا عن آلیاتنا ته د دې دپاره راغلی چې واړی مونږ د خپلو الهو نه مونږ نشو اورېدی فاتنا بما تعدنا عذاب راوله مونږ ته چې یاروي هم که یې رښتینې خو مونږ اورو نه د خپلې خبرې نه قال او یهود علیہ السلام انما العلم عند الله ما ته علم نشته دی
دا عذاب راتو چې کله برازي دا الله سره ده. زما خو دقه ذمہواری ده وبلغکم ما ارسلت به، زه خو رسوم تاسو ته هغه احکام چې را لېږل شوي یم په هغې سره، لیکن زه وینم تاسو له یو قوم ډېر جاهلان ویرول که نه وی عذاب به راځي. هغوی به هم کله کله بره وکاته چېره که رښتیا نو یې خاندل هود علیه السلام پورې وی ته وایې چې عذاب به راځي او اخو هغه د خدای فضل وشو ډېر باران نه وشو ډېر وخت شو ورید راله نو ګوره ته یو څه ویو ستا په نیز باندې مونږ پاک ساک کافران د عذاب لایق او ګوره خدای په مونږ باندې رحم وکړو ورید راله هذا عارض ممطرنا نو یې غیبانه آواز وشو بل هو ما استعجلتم به چې باران نشته بلکې دا خو عذاب دی چې تاسو په تلوار یې غوښته، تاسو باران غوښته او که عذاب هم غوښته چې اوس وایي چې باران به وشي. ریح دا خو یو طوفان دی سیلی ده په دې کې دننه عذاب دی دردناک. ګوره په دې سیلی کې الله داسې څه زهریله مواد پیدا کړي ښه الله خو هر څه کولی شي. کله اوبو کې زهریله اثرې خلق لباکرۍ ته اوسي چېرې دا اوبه صحیح دي که نه دي صحیح، نو په هوا کې هم الله داسې ذرات پیدا کوي که نه چې هغې کې د اور اثر وي. فیها عذاب علیم په دې هوا کې دننه عذاب پیدا کړی او دردناک داسې تدمر کل شیء بامر ربها چې هلاکو به او تباکو به هر یو شی په حکم د خپل رب سره. فاصبحوا چې سار شو که نه نو هېڅ نه وخه چې سار شو نو بس احقاق خوشې پروت و هېڅوک پکې نه وخه سبی کو لا یرا چې نه ښکارېدو الا مساکنهم مګر د هغې غځیونه په نظر نه راتله صرف کورونه یې پاتې و نو كذلك نجزي القوم المجرمين دغسې موږ سزا ورکوو قوم مجرمانو ته. ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه ای خلقو که تاسو وایئ چې یاره عادیان چې کله خو زمونږ په شان به نه وو نو الله وایي ته څه شی د هغوی په مخ کې مونږ ځای ورکړی و دوی ته مونږ په دې دنیا کې هغوی له قوت ورکړی و فیما هغه انعامات هغه برکات ان مکناکم فی چې تاسو له امني درکړي چې هغوی ته کوم مال دولت لوی حیثیت حاصل وکړه دی خو د دنیا اسباب او د علم اسباب یې وګوره وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده ورکړي مونږ دوی لره غوږونه او سترګې او زړونه چې ستاسو په شانتې نه ولې دومره عمرونه چې 300 کاله کې به وړوکې شونډه به یې شنه شوه 300 کاله کې نو چې نور عمر به یې څومره و ځوانۍ ته به یې له ورسېدل فما اغنا عنهم سمعهم هېڅ پیدا ورنه کړه هغوی له هغه خپلو غوږونو او نه سترګو او نه زړونو من شیء ذرهم اذ کانوا یجحدون بآیات الله ځکه دوی به انکار کوو د الله د آیاتونو نه او نازل شو په دوی باندې هغه عذاب چې ټوکې ورپورې کولې. 11مه شبهه دا وه د هغې جواب راغی چې دوی ویلو مونږ ځان نږدې کوو الله ته او ته مونږ نه پرېږدې مونږ خو ځان له څه ذریعه ګورو غم دی را سره نو بس دا هم یو ذریعه کتلې ده چې د دې بزرګانو په توفیل او په برکت باندې به مونږ الله ته نږدې کېږو ته مونږ د دې نه منې کوې نو الله وایي څوک یې خو نږدې نه کړو دا څومره قومونه چې دي دقسې ستاسو په شانتې ویلي وو چې مونږ به دې نږدې کوي الله سره نو یوې نږدې نه کړم دا دروغ نه دي. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرآن یقینا مونږ خو هلاک کړي ستاسو نه چاپېره دا ټول کلي دا د عربو نه چاپېره دي که نه عادیان سمودیان او چاپېره ملکونه دي الله دا ما هلاک کړي. وصرفنا الآیات لعلهم یرجعون او بیا مې دا آیاتونه قرآن کې بیان کړل ذکر کړل د دې دپاره چې دا خلق توبه وباسي رجوع کړي. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ولمدت نکو دغی قومونو سران چې نیولیو بغیر د الله نه آلهه نیولیو آلهه صدا قربانا تقدیم تاخیر ده
الہ سلنی ولیو قربانا چې الله ته نږدې شو کنه دا مفعول له دی په ترکیب کې د پاره د تقرب لاجل التقرب یا متقربین حال دی هغه د دې لپاره نیولیو چې مونږ الله سره نږدې کړه که تاسو چې وایې نو بیا چې وخت راغی نو هېڅوک نه و چې مدد یې کړی وی بل ضلوا عنهم رکشتنا وذلک افکهم او دا رکېدل نه دي دا د هغې د دروغو نتیجه ده دا نتیجه وه که نه خو مونږ ویلو دې کې به نتیجه راوباسي دا هغه نتیجه وه چې د دروغو نتیجه څه وي رکوال هېڅ به نه وي بیا وما كانوا يفترون هغه چې دي ځان نه څه جوړ کړي وو دلیل نقلی د جناتو نه په آخر کې ذکر کوي او تسلی پیغمبر ته وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن یاد کا چې راوستل مونږ تا ته یو ټولې د پیریانو نه مونږ راوستل چې راغلل نو یستمعون القرآن دې کوشش کو چې قرآن واورو غوږ ورته کېږدو ښه یستمعون القرآن په دې کوشش کو چې یاره اواز راځي چې دا څنګه اواز دی ولا په دې نو پوه چې دا قرآن آیاتونه دي څنګه آیاتونه دي کوم صورت لوستی شي او یستمعون ورته ووي دا څنګه غوږ کېښودل دي اورېدل دي نه استماع کې دا لازم نه ده چې ته دې اواز اورې نه خو ته دا کوشش کوې چې زه غوږ دمه غوږ به الګ دي چې حاضر شي او قرآن واوري فلما حضروه کله چې حاضر شو قرآن ته قالوا انصتوا نو خاموش چپ شي قرآن لوستی شي ګوره هغې څه خبرو چې د قرآن ادب هغې ته خو صورت نحل نو نازل شوی او صورت اعراف نو نازل شوی چې قرآن ویلی شي نو غوږ ورته کېدی نه او داسې پوهېږي چې غوږ کېدی دا د قرآن ادب دی که نه دا ولا سبب وګرځېد چې الله ورته ایمان نصیب کړو د قرآن ادب وکړي که نه ایمان به نصیب شي انصتو وی چپ شي خاموش ناستو غلي ناستو نبی علیہ السلام قرآن لوستو د سهار په مانځه کې په یو کنده کې چې نخله مقام ورته وایي فلما قضي کله چې پوره شو تلاوت رسول الله صلی الله علیه وسلم ولوا الى قومهم منذرین نو واپس خپل قوم ته يرونکي نبی علیہ السلام ته ګوره پته نشته دی انا هغې ورسره ملاقات وکړه ځکه پیریان چا سره ملاقات خو نه کوي دا رستو بیا هغې دا اتفاقي ملاقات و رستو بیا حدیث کې راځي چې وځله نبی علیہ السلام تللی دی وځله تللی پیریانو ته لوی لوی جلسې به یې کولې نبی علیہ السلام به ورسره تر چربانګه پورې تقریر کوله بیا به ځای کې هغې اوس جومات جوړ کړی وي دا مسجد الجن دی مونږ وایي چې دا مسجد الجن څه ته وایي دا دغه ځای کې هغه پیریانو ته تقریرونه کړي وو که نه نو په هغې اوس جومات جوړ شوی دی زمونږ بلډینګ د هغې خوا کې و نو چې څوک به راتله نو دلته به راغلی ویره مسجد الجن کوم دی نو مونږ وایي ته څه کوې مسجد الجن کې ته حج له راغلی که مسجد الجن له راغلی داسې عجیبه خلق دی د خپل طواف او د خپل سعی او د دې فکر ورسره نه وي چې دې کې به رانه نقصان راشي خو په دې پسې به ګرځي چې هغه جومات کوم ځای کې دی اصلا افغانیان مونږ سره احد ته تللو مونږ ته بیا وي وی دلته کې هغه د برکت هغه خاوره کوم ځای ده د برکت هغه خاوره مونږ پته نشته د برکت خاوره کوم ده هغه پیغمبر به چې صحابه زخمي شو نو په هغې به یې واچوله مونږ نه یو خبر د دې هغې کې هغه یو ووي دا جوړ پنچریان دي چې د برکت هغه خاوره کوم ځای ده که نه نو خلق به راتله او مسجد الجن کوم ځای کې د دې دغه تساجت نشته د حج العالم چې دي خو خپل احکام کوي که نه حدیث چې ځینو دي بلبل څه لدي که نه هسې پیسې ولګي او خواریو کې نه حج وشي نه څه وشي قالوا یا قومنا وی پیریانو ای زمون قوم انا سمعنا کتابا مونږ اورېدو داسې یو کتاب انزل من بعد موسی چې نازل کړی شوی دی پس د موسی علیه السلام نه دا خو پس د عیسی علیه السلام نه خو دې پیریانو ته ګوره د عیسی علیه السلام پته نه وه دې موسی علیه السلام پېژندو ځکه یې وایي چې من بعد موسی
مصدقا لما بین یدیه، دا قرآن تصدیق کی دا کتابوں چې مخکې دنو، یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم، او ہدایت کی خلق تا د حق لار او د لارې نیغې. یا قومنا عجیبو داعی اللہ، اے زمون قوم قبولتیاو کې د الله د بلون کی داعی اللہ، دا پیغمبر چې داعی د الله دی. وآمنوا به، ایمان راوړئ په د باندې. یغفر لکم، بخنمو کی تاسو ته د ګناهونو ستاسو، او بچبو کی تاسو د عذاب دردناک نه. دا پیریان دي نو نه سبق ویلې دی، نه چرته د چا نه اجازت اخیستې دی، او نه چا سره مشوره کړې دی چې یاره دغسې بیان وکړو که نه وکړو. نه، دا خو چې دې زده کړه نو بیا به یې بیانوي که نه. دا قرآن هسې مونږ ته واقعه ذکر کوي. هغه څوک چې قبولتیا ونه کړي د الله د داعي، فلیس بمعجز فی الارض، دې مقابله نشي کولی په ځمکه کې د هېچا، هله به یې د لره بغیر د الله نه اولیاء نور څوک مددګاران. اولئک فی ضلال مبین، دا خلک خو ډېر ګمراه دي. دا اوږد تقریر جناتو خپلو قومونو ته ګوره، جنات به جناتو ته تقریر کوي، انسانان به انسانانو ته تقریر کوي. د هغوی په هغه تقریر یې ډېر کار وشو. نبي علیه السلام چې به بیا بوته که نه، نو دغې جناتو به بوته که نه. او عبدالله بن مسعود وي زه ورسره تللی وم یو ځل، او ما چې کاته نو داسې دنګ دنګ خلق راغی چې سم بانسونو، او زه ویرېدم چې ورځم هسې نه چې څه چل ورسره وکړي. دا د جناتو هغه ته بیان کړی. اولم یرو، دی نه سوچ نه کوي بېشکه الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه. ولم یعی بخلقهن، نه دی ستړی شوی د دې په پیدایش باندې. بقادر، ولې قدرت والا نه دی علی ان یحیی الموتى، چې ژوندي کړي مړي. بلا، او قدرت یې شته دی، ځکه چې هغه په هر څه باندې قادر دی، نو په دې هم قادر دی چې خلق بیا ژوندي کړي قیامت کې. ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، دی بیا ولې معاد دی؟ ځکه مخکې دې وي مزې پکې نشته دی، نو الله وي مزې دلته نشته دی، تاسو دنیا کې خلاصې کړي دي. او اوس بیا د دې دپاره وي چې تپوس ترې نه کوي چې تاسو دا قیامت ولې نه مانه. یاد کا ورځ کې وړاندې به کړی شي کافران په اور باندې، نو الله به ورته وایي الیس هذا بالحق، دا قیامت حق نه دی؟ قالوا بلا وربنا، وبوی او قسم دي زموږ په خپل رب چې حق دی. قال وبوی الله فسوقوا العذاب، چې اقرار ومکو په ځان باندې نو وسوسه کوي عذاب. ولې دا مسله ده که نه چې چا اقرار وکړو په ځان نو هغه ګواهانو ته ومجت نه وي، بس قاضي به بیا پانسي کوي. تاسو خو اقرار وکړو په خپل ځان کې او سوګند هم ورسره وکړو، نو ځای ځای اوسه کوي عذاب چې تاسو کفر کړی. فاصبر، اخر کې تسلي ذکر کوي، اے پیغمبره صبر کوه کما صبر اولو العزم من الرسل، لکه چې صبر کړو هغه ډېرو لویو تکلیفاتو والا پیغمبرانو. اولو العزم څه معنی؟ اولو العزم دا معنا نه چې مضبوط خو ټولو، کوم پیغمبر مضبوط نه و، خو نه هغه چې سختې ډېرې برداشت کړي دي. نه خو پکې لږ دي که نه. ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، دا پیغمبر نوح علیه السلام، دا غلوی تکلیفونه واله دي. ولا تستعجل لهم، تلوار مه کوه دوی دپاره په عذاب سره. کانهم یوم یرون ما یوعدون، دوی چې کله وویني که نه هغه عذاب چې دوی سره یې وعده کولی شي. لم یلبسو، دوی به ګمان کوي په خپل ځان چې مونږ خو وخت نه دی تېر کړی دنیا کې، الا ساعتا من نهار، مګر یو ساعت دروازې، یو ګنټه به ونه. دوی به داسې بیا دا دنیا به ورته دومره لږ ښکاري. بلاغ، دا قرآن دی، دعوت دی، تبلیغ دی، دا قرآن د خلقو دپاره بیان دی. فهل یهلک الا القوم الفاسقون، فهل یهلک الا القوم الفاسقون، څوک به هلاکېږي؟ الله وایي چې د دې بلاغ خلاف کوي. دا مطلب فاسقان چاته وایي چې د دې بلاغ نافرمانی کوي، نو الله هغه به هلاکېږي، بل څوک نه غواړي. ای خلقو بلاغ، هذا بلاغ، دا قرآن راغلی د الله طرف نه، دا دین دی. چې څوک د دې خلاف کوي نو هغه فاسقان یې به هلاکېږي.
وقفه